بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ څنګه کولای شو خپل کمپیوټر ته ریسټارټ بټن جوړ کړو، ریسټارټ شارټ کټ جوړ کړو. فقط په یو کلیک سره، ډبل کلیک سره مونږ کولای شو زمونږ کمپیوټر موږ سره ریسټارټ شي. چې که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه. که چیرې ویډیو ښه وه لایک مو هیر نشي، ورسره کامنټ ضروري ده. کامنټ به حتما راته لیکئ، نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ څنګه کولی شو دغسې شارټ کټ جوړ کړو؟ سمه فقط په ډبل کلیک سره موږ سره به کمپیوټر ریسټارټ کیږي. دغسې شارټ کټ موږ څنګه کولی شو؟ دغلته ما طریقه هم تار ورته یو څه لیکلې ده، دا زه لږ تاسو ته وړه کړم، غټ صحیح ده. اول راځو کریټ ریسټارټ شارټ کټ. هغې دپاره رایټ کلیک آن ډیسکټاپ باندې به رایټ کلیک وکړو. رایټ کلیک نه بعد به نیو ته ځو، نیو نه بعد شارټ کټ ته ځو. شارټ کټ نه بعد هلته لیکو ټیپ دا کوډ. دغه کوډ به ته ولیکې چې ډاون فاصله منفي آر فاصله منفي ټي فاصله. دلته چې ده دې نه بعد به ته نیکسټ ووایې، نیکسټ نه بعد فینش. په دغه اسانه طریقې موږ سره شارټ کټ جوړېږي. راځو رایټ کلیک په ډیسکټاپ باندې، ډیسکټاپ نه بعد به لاړ شي نیو ته، نیو نه بعد به لاړ شي شارټ کټ ته. سمه ده. دې نه بعد به ته دغه کوډ دلته ټایپ کړې. دغه کوډ چې موږ سره کوم دی دلته موږ به لیکو شټ ډاون فاصله منفي آر فاصله منفي نه بعد به ته ټي فاصله صفر. دا آر چې دی موږ سره دلته د ریسټارټ څخه اخیستل شوی، ټي چې دی موږ سره د ټایم څخه اخیستل شوی، دا صفر چې دی موږ سره د سیکنډ څخه اخیستل شوی. په صفر سیکنډ کې دی موږ سره دا ریسټارټ شي. سمه ده. دې نه بعد نیکسټ به ووهې. دلته موږ سره ګورئ نیکسټ نه بعد به دلته ته ورته نوم ورکړې ریسټارټ. سمه ده. فینش به ووهې. کله چې فینش ووهه دې ته اوس غواړم چې دغسې یو آیکن انتخاب کړم. سمه ده. د دې آیکن دپاره به لیفت کلیک ووهې. لیفت کلیک نه بعد به پراپرټي ته راشي. پراپرټي نه بعد به ته چینج آیکن ته راشي. چینج آیکن نه بعد دا میسج درکوي، اوکې به ووهې. کله چې اوکې ووهه موږ سره دلته شارټ کټ یې راځي. ریسټارټ دپاره به دا هلته یو شارټ کټ ته خپله انتخاب کړئ، کوم دی چې خوښه یې. سمه ده. زه ریسټارټ دپاره همدغه شارټ کټ مخکې مو چې انتخاب کړی و همدغه بیا ورته انتخابوم. اوکې به ووهې. اوکې نه بعد به اپلای نه بعد به اوکې. دغه موږ سره شارټ کټ موږ سره دلته د ریسټارټ جوړ شو. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو خپل د کمپیوټر دپاره ریسټارټ شارټ کټ جوړ کړو. که چیرې زه اوس غواړم په دې ډبل کلیک ووهم ما سره به ریسټارټ کیږي. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما څخه کولی شئ تاسو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما څخه تاسو کولی شئ.